السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې ویډیو کې زه ته د ډیر یو اهم معلومات تر کومه چې دا بعض خلک اذان کوي نو د دوی په دې اذان سره بعض سپي غاپي سپي وسره چغې وخي نو دې کې بیا په معاشره کې دوه خبرې کولی شي. څوک پکې وایي چې دا مؤذن ګناهګار دی، څوک وایي دی شرابي دی، څوک وایي دی سودخور دی، څوک وایي دی ګناهګار دی، څوک وایي دی زناکار دی. نو ځکه د ده په اذان باندې سپي غاپي نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ او دویمه خبره بعضې خلک پکې دا وایي چې کوم سپي د بعضې اذانونو سره غاپي چغې ورسره وخي نو خلک وایي دا سپي چې دی شیطان دی، یا څوک څه وایي چې دا سپی لیونې شوی دی، څوک څه وایي نو دی د سپي پسې تمانچه راواخلي یا ټوپک راواخلي دی پې اولي. نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ نو په دې ویډیو کې به انشاءالله د دې حقیقت درته ښکاره کوم. دا خبره به تاسو ته زه واضحوم چې د اذان په وخت کې یا هسې چې دا سپي چغې وخي نو دا ولې وخي، د دې وجه څه وي چې اذان په وخت کې دا سپي غاپي دا ولې غاپي. نو انشاءالله دا مکمل معلومات به زه تاسو ته درکوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو ته به خامخا د دې ښکلي معلومات حاصل شي. صحیح شوه جي؟ نو راځو معلوماتو طرف ته. نو اول خبره چې بعضې خلک دا خبره کوي چې د کم مؤذن په اذان سره چې سپي غاپي نو دا مؤذن ګناهګار دی، ځکه د ده په اذان سره دا سپي غاپي. دا مؤذن وایي سودخور دی، یا څوک وایي شرابي دی، یا څوک وایي چرسي دی، یا څوک وایي چې دی زناکار دی. نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ نو زموږ عزتمندو بالکل غلطه خبره ده ښه. که مؤذن هر قسمه ګناهګار شي، هر څونه ګناهګار شي نو دومره سپک نه دی چې د ده په اذان باندې به سپي وغاپي. که بنده که انسان هر قسمه ګناهګار شو بیا هم د الله تعالی بنده دی، الله تعالی ته د خپل بنده ډیر زیات ګران دی، ډیره زیاته مینه ورسره ساتي، محبت ورسره ساتي. نو دا کیدی نشي چې دا دونه معمولی مخلوق دا سپي دی د اشرف المخلوقات انسان پورې دی وغاپي، انسان پورې دی چغې ووخي. نو زما عزتمندو بالکل غلطه خبره ده. او دې کې دوه خرابې راځي چې کم کس دا خبره کوي چې د مؤذن په دې اذان سره چې سپي غاپي چې وایي دا مؤذن ګناهګار دی ځکه ورپسې دا سپي غاپي، نو د دغه کس دوه قسمه ګناه شوه. کم کس چې دا خبره کوي د دوه قسمه ګناهګار شو. لومبنۍ ګناه ده چې دغه مؤذن پسې دی غیبت کوي، غیبت ورپسې کوي، په شیشه ورپسې لګیا دی، غیبت ورپسې کوي، یو خدا ګناه یې شوه. او دویمه ګناه دا چې دی د مؤذن باندې بهتان لګوي، الزام پې لګوي. ده ته څه پته ده چې دا مؤذن ګناهګار دی یا نه دی ګناهګار؟ ګناه دا خو د الله تعالی او د بنده ترمنځ خپله معامله ده، دا خو پټه معامله ده، دا خو هیڅ چا ته نه معلومیږي. نو زما عزتمندو برای کرم د کم مؤذن په اذان سره چې سپي غاپي نو تاسو دا مه وایئ چې دا مؤذن ګناهګار دی. د دې وجه زه تاسو ته وایم انشاءالله اخره کې چې دا څه وجه ده چې دا سپي غاپي. نو برای کرم مؤذن طرف ته دغه ګناه نسبت مه کوئ چې دا مؤذن ګناهګار دی یا زناکار دی یا فلانکې فلانکې ګناه ده پکې چې د دې په وجه دا سپي غاپي. بالکل غلطه خبره ده ښه. تاسو ته زه انشاءالله د دې وجه بیا وایم چې دا ولې غاپي. دا دویمه خبره چې څوک کوي چې کم سپي د اذانونو سره غاپي نو دا خلک وایي چې دا سپي چې دی دا وایي شیطان دی یا څه وایي دی سپي وایي اولی. نو آیا دا ټیک دی که نه؟ دا بالکل غلطه خبره ده، انتهایی غلطه او د جهالت خبره ده چې سپي پسې ټوپک راواخلي یا تمانچه راواخلي غریب اولی. زما عزتمندو سوچ وکړئ دې خبرې ته چې دا ولې غاپي. نو زما عزتمندو ګورئ دا انسانان چې دي که نه بېشکه اشرف المخلوقات دي، ټولو مخلوقاتو نه الله تعالی افضل پیدا کړي دي، خو لیکن دوی ته بعضې شیزونه الله تعالی نه دي ورنصیب کړي، بعضې شیزونو صفتونه چې دي دا الله تعالی دوی ته نه دي ورنصیب کړي، بعضې شیزونه انسانانو نه پټ ساتلی دي. لکه انسانان چې دي دوی شیطان نشي صحیح کولی، دوی ته شیطان په نظر باندې نه راځي، خو لیکن دا سپي چې دي یا نور چې کم دا ځناور دي که نه دوی ته باقاعده دا شیطان دی ته په نظر باندې راځي، سپي ته شیطان په نظر باندې راځي، نور چې څونه شیزونه دی ته شیطان په نظر راځي. دې نه علاوه انسانانو باندې چې کوم عذابونه وي دا عذابونو د وجې نه چې انسانان کمې چغې وخي که نه دی چې دا تیرې تیرې چغې وخي په قبر کې چې کوم عذابونه شروع وي دا انسانان چې چغې وخي دا ژوندي انسانان نشي محسوسولی، پیریان هم نشي محسوسولی، خو لیکن دا ځناور چې دي که نه دی دغه اوازونه محسوسولی هم شي، دغه اوازونه دی اوري. او دا تاسو به کتلی وي د قبرستان کې چې کله دا سپي ګرځي راګرځي که نه دی دا غوږونه داسې روچت شانتې کې، دا ولې دی دغه عذاب دا چغې واوري. نو زما عزتمندو دا اصل وجه څه ده
چې دی دا سپي چې دی که نه د اذان سره چې غاپي دا وجه څه ده حدیث پاک ته به لومبی راشو. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې مؤذن اذان شروع کی نو دا شیطان تختی دونه تختی منډه وخی تر کومه پورې چې د مؤذن اواز رسی که نه نو دا شیطان تر هغه وخته پورې منډه وخی. او حدیث پاک کې بل خبر راځي وله ضرات او دا شیطان ټیزونه ماچوي ورسره دی ورسره ټیزونه اچوي او تختی دا شیطان. نو دې کې بیا ماهرین وایي که نه چې دا سپي چې غاپي که نه نو دی دا شیطان صحیح کی نو دا شیطان د شیطان پسې دا سپي چغې وخي غاپي دا د شیطان پسې غاپي سوی ورته وتی کونه ټینګه کا. نو زما عزتمندو خبره دغه واضحه شوه. یو خبره خو پکې دا ده چې دا سپي کوم وخت غاپي که نه د اذان په وخت کې چې غاپي نو د شیطان پسې چغه وخي ښه نو لہذا نه انسان ګناهګار شو چې کوم مؤذن دی ام ګناهګار نه دی نه دا سپي ګناهګار دی سپي شیطان نه دی بلکې د شیطان پسې چغه وخي. ټیک شو شیطان پسې چغه وخي چې کونه ټینګه که ورته وایي. دویمه خبره یو بل اهم خبره درته معلومات در کومه ښه دا سپي چې دی که نه بعضې د شپې په وخت کې ډېر زیات غاپي یا د سحر اذانونو په وخت کې ډېر زیات غاپي چغې وخي. دغه ټایم شیطانان ډېر زیات زما عزتمندو او دې انسانانو ته خبر ورکوي چې پاسې شیطانان دي پاسې مونځ طرف ته لاړ شئ اذان شو مونځ طرف ته لاړ شي. دا انسانان را بیداره کوي د مونځ دپاره. نو دغه ټایم هم دا چې سپي د سحر اذانونو سره غاپي که نه نو دوی ته څوک کاڼې ورته ونیسي غریبانان کاڼو باندې څوک ولي څوک یې همداسې په ډانګونو باندې وخي. نو زما عزتمندو دې ظلم نه دې خوا راشئ ظلم پرېږدئ سپي خلاصه تاسو را بیداره کوي دغه او دغه سپي بعض وخت چې غاپي که نه دا مصیبت طرف ته مې اشاره وي چې مصیبت را روانې دی کې او بله معاشره کې یو انتهایی غلطه خبره ده وایي دا سپي چې غاپي وایي دی مصیبت غواړي وایي دی الله تعالی نه مصیبت غواړي چې الله تعالی په دې انسانانو باندې مصیبت راولي. او هی دا انتهایی غلطه خبره ده. لا صدق که وخت کې مصیبت را روانې مصیبت را نږدې وي د سپو ته اندازه کیږي. دا ډېر حساس مخلوق دی زما عزتمندو چې څونه هم ځناور دي په ټولو کې حساس چې دی دا سپی دی ښه سپي ته ډېره اندازه لګي. کله تاسو به کتلی وي سوچ وکئ چې غل راشي پیشو ورپسې چې د غاپلي دي خر ورپسې چې ته اواز کړی دی میغ ورپسې چې ته اواز کړی دی چیلې ورپسې چې ته اواز کړی دی هیڅ یو شیز غل پسې اواز نه کوي او سپی ورپسې اواز کوي که نه. سپی ډېر حساس مخلوق دی زما عزتمندو ډېر حساس ځناور دی. نو دته د تکلیف پته ولګي تکلیف اندازه ورته ولګي تکلیف را روانې دی دغه ټایم کې جاړي دی غپرې کې دی جاړي او انسانانو ته په جړا کېږي چې په جړا کې دی ته اوس ته دا اوازونه کوي مونږ ته دا اوازونه کوي چې خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ خپلو ګناهونو باندې توبه وباسئ الله رب العزت سره روغ وکړئ. دا دی مونږ ته اوازونه کوي لاسه. نو زمونږ څونه کمکل مخلوق دی کمکل انسانان دی هغه سپي لاسه زمونږ دپاره اوازونه کوي مونږ ته اوازونه کوي او زمونږ دا کمکل خلک هغه سپي ته لاسه ډانګ ونیسي زما عزتمندو. نو ډېره د افسوس خبره ده دې جهالت نه ځان زما عزتمندو وساتئ چې کم کسان دی جهالت کې لګیا دي تاسو یې پوه کوئ برای کرم دی پوه کوئ چې سپي زمونږ دپاره غم نه غواړي زمونږ دپاره مصیبت نه غواړي لاسه مونږ دې ته را بیداره کوي چې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي چې دا عذاب درنه لرې شي دا مصیبت درنه لرې شي. نو برای کرم زما عزتمندو په دې خبرو باندې عمل وکړئ او دا معلومات نور ملګرو ته خامخا شیر کړئ. ټیک شو جي ملګرو ته خامخا دا ورسوئ دا ویډیو په فیسبوک باندې شیر کوي په واتساپ باندې شیر کوي خپل ملګرو ته چې دا جهل ختم شي دا ظلم ختم شي زما عزتمندو. الله رب العزت مو خوشاله باز ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان.